السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قدرمنو او درنو اولیدونکو دا الله رب العالمین دا مهربانی دا غی فضل دے او دا غی لطف دے چې انسانان په عاجل ډول دا غوی د ګناهونو او د هغوی د کمزورۍ په وجه نه محاسبه کوي، مهلت ورکوي، فرصت ورکوي. او که چیرې داسې وی چې الله رب العالمین انسانان په عاجل ډول مؤاخذه کولی، نو لکه دا آیات چې فرمایي د مځکې په سر به هیڅ زنده سر نه پاتې. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انسان باید په دې فکر وکړي چې دا عظیم فرصت چې دته ورکړ شوی دی، دا عظیم خیر او د لطف معامله چې دې سره شوی ده، باید دینه استفاده وکړي او د الله رب العالمین دا مهربانی او دا فضل غنیمت وشمیري، خپل ځان جوړ او اصلاح کی. او کچيري الله رب العالمین په عاجل ډول په سرعت سره انسانان او پیریان مؤاخذه کولی، هیڅوک به هم د مځکې په سر نه پاتې. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.